وویني. ښاغلي مجاهد د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره خبرې وکړې. دا چې خبریالانو ترې زیاتره په کومو موضوعاتو باندې پوښتنې درلودې، د پژواک د خبري اژانس خبریال رقیب ساحل صاحب موږ سره مل دی چې ورته ستړي مشي وایو. په خیر راغلی ساحل صاحب. د کنفرانس فضا مو څنګه ومونده په پیل کې که تاسو وایاست، او څومره کوم شمیر خبریالان راغلي وو؟ سلامونه تاسو ته او د امریکا غږ ټولو لیدونکو ته. هیله مند یم چې ټول روغ جوړ وئ. نن یوه تاریخي ورځ وه په دې چې په تیرو 20 کلونو کې د وسلوالو طالبانو په استازیتوب چې چا له رسنیو سره خبرې کولې، هغه په لومړي وار رسنیو ته مخامخ را څرګند شو. موږ چې هلته ګډون وکړ، د خبریالانو ګډون ډیر بېساری و. له یوې خوا دا چې دوی د شرایطو او د حالاتو د پوښښ لپاره هڅې کولې، او له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې اترې چې د وضعیت په اړه درلودې ډېرې هیله بښونکې وې. له دې مخکې داسې احساسېده چې دوی به له رسنیو سره له خبریالانو سره د دوی تعامل د اندېښنې وړ وي. ولې نن دوی په دغه لومړني کنفرانس کې چې موږ ورغلي وو ډېرې داسې خبرې او په وضاحت وکړي چې خبریالانو یې احساس نه درلود. ولې یو شمېر هغه موضوعات چې واقعا باید ورته ځوابونه ویل شوي وای، مجاهد په هغې باندې ډېر تمرکز ونه کړ، یوازې په مهمو او عمومي مسایلو باندې خبرې وکړې. یعنې ځینې پوښتنې پاتې دي، واضحه ده. خو دا هماغه مرکز دی ساحل صاحب چې د اطلاعاتو د دې مرکز مشر دواخان میناپال د طالبانو په لاس ووژل شو. نو آیا بله مسله د امرالله صالح د وروستۍ اعلامیې په تړاو چې وایي سرپرست ولسمشر دی هم هغه غبرګون څرګند کړ؟ متاسفانه نه، په دغه برخه کې په واضح ډول څه ونه ویل. ولې همدغه پوښتنه موږ ترې وکړه چې تاسو د یو داسې ځای باندې خبرې کوي یا په یو داسې څوکۍ ناست چې څو موده مخکې د دې مرکز رئیس طالبانو په خپل ومنله چې دوی وژلی دی. موږ همدغه پوښتنه ترې وکړه. د ده له خبرو نه په اقتباس باندې د دغې پوښتنې په ځواب کې لږ څه احساساتي شو، او ټولو خبریالانو د دغه که غوسه ورته ووایو غوسه احساس کړه. خو ده ټینګار وکړ چې هغوی په وړاندې جګړه کوله، له همدې امله وژل شوي دي او څوک دې پړه په دوی نه وراچوي. بله، د میرمنو د حقونو خوندي ساتنې ته هم هغه اشاره وکړه. خو خبریالانو ترې نور په کومو مهمو مسایلو باندې پوښتنې درلودې؟ د ښځو په اړه ډېر واضح د خبرې وکړې، ویل چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو په رڼا کې به دوی په ټولو برخو کې چې ورته اړتیا ده کار وکړي. خبریالان ډېر په هغو مسایلو باندې متمرکز کېدل چې دوی ورسره لاس و ګرېوان وو. یوه د سیاسي نظام جوړولو چې خلکو اندېښنه درلوده، د قوانینو حتی د بیرغ په اړه پوښتنې وشوې. دغه راز یوه مهمه پوښتنه چې له دوی وشوه هغه د ملت بخښل ول چې دوی ملت باید وبخي که به یې ونه بخي. په دې اړه دوی په واضح ډول غبرګون کې وویل چې دوی ملت نه دی وژلی، یا کومې قربانۍ چې ملت ورکړي هغه په مستقیما په قصدي ډول دوی نه دي وژلي. نو دغسې په دغه ډول ورته پوښتنې وسوې. ولې یوه خبره چې ډېره د اندېښنې وړ ده او دوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به پرله پسې کنفرانسونه ولري، هغه طالبانو د حکومتي چارو نظارت وو. تاسو پوهیږئ چې کله خبریالان انتقادي ګزارشونه لیکي او بیرته خبرګونونه ګوري، نو دغه لپاره ډېر کله دوی اندېښمن وي. نن موږ یو داسې راپور درلود چې طالبانو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د چا کور ته لاړ شي، د مخکیني حکومت کارکوونکو موټر وسلې ونیسي. اما موږ دغسې مستند بېلګې نن په یو راپور کې ودرلودې چې طالبانو په نوم باندې دغسې خلک ورغلي دي او له وسلې او موټر یې ټول کړي دي. نو خبریالان هم څنګه چې په لسګونو خبریالانو ګډون کړی وو، دوی پوښتنې ډېرې پراخې او عامې کولې. ولې مخکې به وګورو ورځو کې چې دوی کنفرانسونه ورکوي، موږ به جزئي مسایلو ته لاړ شو. بلکل ټوله نړۍ متوجه ده او د هغوی اعمال څاري. ډېره زیاته مننه کوم ساحل صاحب د تاسو نه. کور ودان او تل بریالي اوسئ.